نور نو پوه راشه درته مې وویل بس دی وژنه که منصوره څه خبره ده دا اوس څه معنا لري ها یوازې تدابیر نیول دي زمونږ په څېر کسان به هېڅ چا باور نه کوي پوهېږې پرېږده یې راځه دننه کارونه راځه ته ولې دلته راغلی د کار لپاره بې ځایه دې ځان په زحمت کړی زه د عراق او سوریې په منځ کې بند پاتې شوم موږ تر اوسه جنګوي ځینې وخت امریکا ځینې وخت روسیه فرانسه آلمان اسرائیل خو هیڅ یو زما سترګه بیرته نشي راکولی کارونه نور نو کار نشته څوک چې هغه لعنتي غرونو ته ځي نو لاړ دې شي ته هم تللی شې په کرکوک کې یو کلی کرکوک همداسې صبر وکړه 8 کاله کوه کرکوک او کار له ترکانو سره بیخي همداسې ده نه ملګریا نه زه یې نه کوه یوه سترګه مې پاتې وګوره زه نه غواړم چې دا هم له لاسه ورکړم یوازې یو څو کسان دي منصوره د ځانګړو ځواکونو اړوند 15 او یا هم 6 کسان دي زه د هغې ډلې ختمول غواړم ستا کسان هلته نږدې دي کسانو ته زنګ ووهه چې دا کار ترسره کړي څنګه د خوښه ده د دې د لیدو لپاره یوه سترګه هم بس نه کوي منصوره کسانو ته زنګ ووهه هغه ډله ختمه کړه پیسې دې هم ستا شي یوه بله خبره هم غواړم چې هغه کلی هم ختم شي غواړم چې هغه کلی له نقشې نه پاک شي زه غواړم چې د ترکمنانو کلی ختم شي ما ډېر کلي ختم کړل کارونه دا دې هم ورپسې وي ته اندېښنه مه کوه دا کار به وشي نور نو ته هغه کسان ختم وګڼه سمه ده موږ ته چای راوړئ راځه ګرانې ولې دلته راغلو مور جانې نه پوهېږم لکه چې دوی موږ حیرانوي په خیر راغلی دویم بریدمنه بشاک خوشحاله اوسې اغلې میرمن باشاک سلام ایرم په خیر راغلی ته مې د پلار په څېر مسکره یې هو زه مسکره یم ګرانې کله چې لوی شم زه مسکره کېدلی شم
خوشحاله ژوند ولرې ایرم خوشحاله ژوند ولرې ایرم خوشحاله ژوند ولرې خوشحاله ژوند ولرې ګرانې پلاره ماته د محفل نیولی هو زما ګرانې لورې څنګه چې مې در سره ژمنه کړې وه ګرانه بیرم جانې وګوره دا دی د پلار ډالۍ د لورې پلار دې تا ته یو ډېره ښایسته ډالۍ اخیستې ده خو هغه ډالۍ نه مخکې راغی که نه واخله ګرانې ډېره مننه کوم کاکا لورې ما باید بابا ویلی وی که نه البته نور به نه څه ووایي ها ګرانې نور به هغه شمې پف کو که نه نو ویلې به شي ختم به شي هله ګرانې هله ګرانې هله راځه هله خدیجې مېرمنې قومندان صاحب تا ته غږ کوي بایرام راغی ابا اول مې نه راځي بایرام قومندان هغه نوکریوال ښایم د څه لپاره ما غواړي ولې څه خبره ده نه پوهېږم لاړه شه ویې ګوره مهرباني وکړئ زه غوښتې وم خدیجې مېرمنې هو باید تاسې د بایرام مېرمنه یې که نه هو څه خبره ده په بایرام کوم څه شوي نه ما وارخطا کېږه خدیجې مېرمنې دلته چې ته کار کوې زمونږ عسکر له تعلیم نه مه پرېږدئ پوه شوئ یعنې ما خو پرېښی زه خو ورسره کار نه لرم قومندان صاحب پرون 2 عسکره نن هم یو تعلیم ته ناوخته راغی یا هم د تعلیم پر مهال په توام خونه کې وو داسې ولې کوي خو یعنې ما څه نه دي کړي هغه خو مثلا نن څه وشول نن څه وشول هیله کوم ووایي څه وشول نن هغه قرغستاني عسکر په یاد مو نه شول په یاد مې شو زه له هغه نه قربان شم هغه زه دومره ټلیفون کې خبرې کولې کله چې هغه په ټلیفون کې خبرې کولې ما واورېدې هغه ډېر مورې زه هم تا پسې خفه شوی یم خو لا ډېر وخت پاتې زه هم له تا سره مینه لرم مور جانې د خدای په امان مور دې وه ډېر ورپسې خفه شوی مور مې لږه ناروغه ده خورې دا څه وایي ګرانه قربان دې شم زما حالت خو ډېر خراب شو ګوره مور دې که ترکیې ته راغله مونږ کره اوسېدلی شي سمه ده زه یې خدمت کوم چکر هم ورکوم ډاکټر ته یې بیایم ته اندېښنه مه کوه ما ته وګوره تا ډوډۍ خوړلې ده نه ده دې خوړلې هله زر کوه مخکې شه زر کوه ته مخکې شه زه ډوډۍ درته راوړم ګوره ستا ترکاري خوښېږي همداسې ده که نه وروره زه اوس دا پرې کوم خو تعلیم پیلېږي سمه ده تعلیم خو بیا وروسته هم کولی شي وروره تاسې سمه ډوډۍ نه خورئ نه پوهېږم چې ولې رومي ورباندې ډېر ږدم ها ډېر ږدم ته به یې وخورې وږی شوی به یې دا دی تیار شو واخله خو قومندان سمه ده قومندان مه یادوه ته دې لومړی خپله خېټه مړه که سمه ده مورجانې ته دې هم ووایه چې هېڅ اندېښنه ونه کړي زه له تاسې نه ښه ساتنه کوم سمه ده ګوره زه هم یو زوی لرم او سترګې بیخي ستا په څېر دي تا ته ورته دی کله چې لوی شو ستا په څېر به یونیفورم واغوندي داسې به ودرېږي ته ولې دا داسې وچ خورې ها چای به درته راوړم هله بل ځل ته باید داسې ونه شي سمه ده خو زه هغوی ته ډېره خفه کېږم خدیجې مېرمنې بیا یې وایم بل ځل ته داسې ونه شي که وشو نو موږ بیا مجبورېږو چې له دې ځای نه مو وباسو سمه ده پوهه شوه اسرا ګوره لوري
دمخه په اړه باید پلار دې درته ووایي لورجان، خو زه تا ته دومره ویلی شم، ما د خپل مسلک په ټوله موده کې له ډېرو ملکي کسانو سره کار کړی، له ډېرو. اوه، خو په دې ډاډمنه اوسه چې د هغوی په منځ کې پلار دې تر ټولو ښه دی. هغه یو ډېر زړور سړی دی، ډېر تکړه دی، له داسې سختیو سره یې مبارزه کړې چې فکر یې هم نشو کولی. د هغه په څېر یو کړتو انسان او د اړتیا په وخت کې خپله خوله پټه ساتونکی مې هیڅ نه دی لیدلی. که ته ووایې چې سیفو څوک دی، زه درته دا ویلی شم چې هغه یو لوی اتل دی. ما پلار دی. حالت ښه دی، عملیاتي بیخي ښه تېر شو ښاغلیه. اجازه درکوو چې هغه وګورئ، خو که چېرته لیدل مو لږ وخت ونیسي خوشحالېږم. سمه ده، ډېره مننه کوم. بیا دې هم شفا وي. مننه. همدارنګه ستا پلار یو ډېر پیاوړی انسان دی. ابراهیم کاکا، زه غواړم چې ډېره وژاړم. وای 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 الله، وای ماره دا څه ډول درد دی. سیفو. ډګروال صاحب. ښه یې که نه سیفو؟ والا دا چې څنګه وشو نه پوهېږم، خو لکه چې خپل ځان ته په کفن څیرې که څیرې مې که. ها وګوره، تا ته مې څوک راوست. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. نمیگی؟ بگو نقشدم کجاست؟ بگو. نمیگی ها؟ نمیگی؟ مصطفی موري، تاسو ویده وئ. شیدې مې وڅښلې، ښوونځي ته لاړم. ستا مصطفی. د هوپول شیدې په نړیوالو معیارونو برابر، د عامې روغتیا وزارت سره ثبت او راجستر، د مختلفو ویټامینونو، پروټین او منرالونو درلودونکي. مصطفی، شیدې دې وڅښه. هوپول د هرې کورنۍ ټاکنه. جنسنګ انرژي پلس ملټي ویټامین فوډ، قوي، اشتیاوره او ښه خوندوره، ښه خوشبویه، د اعصابو قوي کوونکې، شوګر فری، بې له کیمیاوي رنګونو څخه، بې له داسې موادو څخه چې صحت ته تاوان ولري، په قیمت ارزان، د کوریا ساخت. جنسنګ انرژي هم مخکې له ډوډۍ هم وروسته له ډوډۍ فایده لري. پاملرنه چې بدله ونه څکئ، کنې د خولې خوند به مو خراب کړي، او د څکلو پر مهال قوطي رنګ او جنسنګ خالص ته پام وکړئ. ما معتقدیم که هر افغان رویاهای در ذهن دارد و برای رسیدن به آنها به برنامه، ابتکار و مرجع تمویل نیاز دارد. بله هموطن عزیز، بانک اسلامی افغانستان در حال توسعه محصولات و خدمات بانکی اسلامی خود می باشد تا مشتریان خود را در رسیدن به رویاهایشان کمک و یاری نماید. بانک اسلامی افغانستان، نردبان سعادت و پیشرفت. بانک اسلامی افغانستان، راه به سوی کامیابی.
مؤسسه تحصیلات عالی وزیر شاه ولی خان برای کنکور سال 1399 در پوهنځی‌های حقوق، علوم سیاسی و اقتصاد محصل می‌پذیرد. ثبت نام همه روزه جریان دارد. امتحان کنکور به تاریخ 25 اسد 1399 عقد می‌گردد. آدرس: کارت نو سرک دوم. دانش واقعی، مردم واقعی، زندگی واقعی. پلرمی؟ څه خبره؟ جوز کوم؟ صحی ده او بهار ده؟ نوبهار جوز د هېواد د میوو خوند. پردي وطن کې مسافر یم لړۍ رغمه ما ته نه راځي خوبونه. نو بیا چې کله مونږ د خپل مرګلي سره روان شو نو ته یقین باور وکړه چې هغه صحنه اوس هم ماته سترګو کې غړېږي. ډېر وخت مسافرۍ کې تېر کړ، چا پسې ډېر خفه کېدلې. مور سره مې 2 خبرې وکړې، دومره راته وویل چې ته راځې زه به نه یم. وایي دا قیامت خو دې خدای نه راولي مورې چې ته مړه یې او زه نه یم مسافر یم. ځوانان نن فکر کوي چې موږ به لاړ شو خارج ته، هلته روپۍ ډېرې دي. مسافرو ته دا پیغام لرم چې خپل وطن ته بېرته راشي. او د غربت د لاس ورک شوم د وطنونو. رباط شنبه د شپې 1:30 دقیقې. په ونه کې یو مارکیټ وور اخلي، ولې اخلي؟ او سم نیم ولایتونه غواړم. مکوه ادې خمیره څنګه لیکل کیږي؟ دغه ظالم پر رانه ورک لویه لاره کې پوډر خرڅوي. نه پوهېږي چې زما موټر را روان دی. ټکان جمعه د شپې 8 بجې. دغه خبرونه تاسو ته د ایکسبول انرژي درنګ لخوا وړاندې کیږي. خور دی ایکسبول انرژي درنګ. پلاره لار دې درنه قربان شي. خو زه ډېره وډاره شوم پلاره. مه ډارېږه لورې. کله چې ابراهیم کاکا وویل ټپي شوی ډېره وډاره شوه. نه مه ډارېږه لور جانې، هېڅ کومه خبره نه ده. باد بوټې باندې بله اغېزه نه کوي لور جانې. پام کوه چې ما پرې نږدې لاړ نه شي، سمه ده؟ لار دې درنه قربان شي، زه تا پرېږدم چېرته لاړ شم. ها مه ژاړه، زه هم دلته یم. همدارنګه خو مکړکه داسې یو کار وشوه. کو پوز بابا ته یوازې نه پرېږدي، همداسې د ډګروال صاحب که نه. د راتلو نه مخکې مې ډاکټر سره خبرې وکړې. سیفو ستا زړه ښي خواته دی، همداسې ده که نه؟ یعنې څنګه؟ والا زه هم اوس پوه شوم. زما د زړه ځای بدل دی ډګروال صاحب. ډاکټر هغه وویل دګسټرو کار دی. همداسې وویل. ډګروال صاحب ته د خدای کار ته وګوره. ټول عمر مې په غرونو او دښتو کې تېر شو، خو زړه مې ښي خواته وخته. دا یو عجیبه کار نه دی ها؟ عجیبه سړی سیفو. هو رښتیا وایي. همداسې خو بل ځل ته داسې ونه شي، سمه ده؟ پام کوه. زه تاسې لږ یوازې پرېږدم، پلار او لور د زړه خواله. ژوندی اوسئ. اورم. ډګروال صاحب دویم بریدمنه به شاک یم. ووایه لورې. ډګروال صاحب تاسې باید عاجل قرارګاه ته راشئ. څه خبره ده؟ د اتلانو ډله چې په کوم کلي کې ده، ښه په هغې سیمه کې جدي حرکتونه دي. موږ ته معلومات راورسېدل چې ډېر شمېر وسله وال کلي ته نږدې شوي. همدا اوس درځم.
د منصور کسان کلي ته نږدې شوي دي. څه غواړې چې موږ یې وکړو؟ نورا بیرته نه ژوندی کېږي نظاره. هلته ولې لاړه؟ کله چې له روسان نه وژغورل شوه ولې د ترکانو شا ونیوله نظاره؟ هغې وغوښتل چې له تا سره خبرې وکړي. د هغې ټوله غوښتنه له تا سره خبرې کول و. هغې وغوښتل چې دا کار په هغو د برید کولو په وسیله وکړي. د هغې غوښتنه یوازې له خپل پلار سره خبرې کول و. زه خو وایم چې ټوله خبره همدا وه. نورا له مانه په کرکه کولو مړه شوه. کارونه څه کوو؟ څه غواړې چې موږ یې وکړو؟ کسان چمتو دي، موټر دې باندې ولاړ دي. هلته لاړ شئ، هلته لاړ شئ نظره. د منصور کسان تر هغه ځایه پورې ځي چې پیسې یې بیایي. تاسې تر پایه پورې لاړ شئ او څه مو چې له لاسه کېږي هغه وکړئ. هغه ډله، هغه جګړن، هغه ډګروال، هر څوک مو چې مخې ته راغلل ټول ختم کړئ. ټول. د خور لپاره د خواشینۍ یم نظره. اقرار کوم نن مې ته ډېر ښه درک کړې. زه غواړم ته پوه شې چې د خور لپاره د خواشینۍ یم. مویده کېږه. ارسینه ما ته هم یوه قهوه تیاره که. داسې خوندوره قهوه تیاره که چې څونه ویلو. قهوه څه کوې وروره؟ قهوه خوب نورم ډېره وي. وګوره موږ باید ویده نه شو. ډګروال کوپوز دې ونه لیده چې په وارخطا یې سره حرکت مرکز ته دننه شو. لنډه دا چې ارسینه نن شپه زموږ لپاره خوب نشته. ته دا قهوه واخله ویسه که بل ځل ته دې ماته مور وویل نو له کړکۍ نه دې لاندې غورځوم. قهوه؟ نه. کاکاو؟ نه وروره. خاند؟ دوهانه د خدای لپاره دا قهوه واخله ویسه چې سړه نشي. ولې چغې وهې؟ لږ جوس خو به دې راکړی و. ودرېږه، اجازه نشته. بې پیلوټه الوتکې او ویل چې اوس د هوا شرایط مناسب نه دي او همدارنګه د سیمې له نورو سرچینو نه مو د معلومات ترلاسه کړي دي. له جګړن خان سره مو خبرې وکړې؟ نه ډګروال صاحب ستاسو امر ته په تمه شو. همدا اوس خبرې کوو. جګړن صاحب ډګروال صاحب کوپوز خبرې کوي. جګړن بزرګ په اړیکه کې دی. جګړنه په حالت کې کوم بدلون راغلی؟ نه ډګروال صاحب آرامي ده. په کوم کلي کې چې تاسو یې د هغه کلي په طرف یوه لویه وسله واله ډله ده روانه ده. د ترور سازمان کومه ډله ده چې هلته ستاسې له اوسېدو نه خبره شوې ده؟ پوه شوم ډګروال صاحب. امر مو بیرته راګرځو. موږ سره پاتې شئ. نمیگی؟
شده کجاست بگو. نمیگی ها؟ نمیگی؟ ماشومان د هیواد د راتلونکي جوړونکي دي او ډیر ښه کولی شي د ځان او د خپل هیواد د راتلونکي انځور وپنځوي. نو د هغوی راتلونکي ته باید ډیره پاملرنه وکړئ. عزیزي بانک ستاسو د ماشومانو د راتلونکي لپاره ځانګړي اسانتیاوې وړاندې کوي. په وړیا توګه د ماشومانو د حساب پرانیستل، په وړیا توګه د بانکي کارت ترلاسه کول، په وړیا توګه د بانکي حسابونو خوندیتوب او ساتنه، په وړیا توګه د میاشتني سټیټمنټ ترلاسه کول، د موبایل له لارې په وړیا توګه د لیکلو پیغامونو ترلاسه کول، په وړیا توګه د انټرنیټي خدماتونو وړاندې کول. د سپما د ټولو حسابونو په پرتله د 0.5 سلنه ډیره ګټه، د هر نوي بانکي حساب له پرانیستو سره د ډالۍ ترلاسه کول. د عزیزي بانک له نوښت څخه مننه. د ماشوم حساب د کوچنیانو د غوره راتلونکي ضمانت کوونکی. عزیزي بانک د ټولو د اعتماد وړ بانک. ستاسو او ستاسو د کورنۍ لپاره تر ټولو غوره انتخاب HD+ تاسو ته فوق‌العاده وړاندیزونه وړاندې کوي. سپورټي چینلونه، په زړه پورې تفریحي چینلونه، مستند چینلونه. ستاسو د ماشومانو د ساتیرۍ لپاره ډیر انتخابونه، د ژوندي نشراتو ثبت او ودرول. تاسو کولی شئ په یو وخت کې دا ټولې ځانګړتیاوې له موږ سره تجربه کړئ. د لا ډیرو معلوماتو لپاره د 880 شمیرې سره اړیکه ونیسئ. HD+ لږ قیمت لوړ کیفیت. همغه خوند د نوې انداز سره خوند واخلئ د نوې منټ میډ دا کړه خوندور. Minute Maid, a quality product of the Coca-Cola Company. ملک پلاس سوچه او طبیعي د A او D ویټامینونو لرونکی، خوندور او له نورو شیدو څخه ځانګړی، نړیوال معیارونو سره سم په ایټالوي ماشینونو باندې بسته‌بندي شوی. ملک پلاس ستاسو د روغتیا ضمانت کوونکی، د هیواد تولید، د هیواد ویاړ. دغه د سولې خبرې چې روانې دا به کوم پایل ته ورسیږي؟ ملک کې او په دې ملت کې د جنگ په ځای باندې سوله راشي. ستاسو وزارت څومره توانېدلی چې حداقل په 34 ولایتونو کې هغه ځایونو کې چې ډېره زمینه برابره دې ته ده چې اصلاح شوي تخمونه ورکړی شي؟ په دې باید زه اعتراف وکړم چې موږ د افغانستان د ضرورت 1/4 برخه هم نه ده توجیه کړې. همدغه سږ کال ثبت نام کړي، سږ کال بیا ورته د حج زمینه برابرې کړي. هر وکیل صاحب او هر سناتور صاحب درې نفره فوق‌العاده سامیه لري. هغه نن انفجار کې شهید شوی نه موږ له هغه وسه پورې چا راکړی د هغې امتیازات. ممکن په بعضو ولسوالیو کې په بعضو برخو کې هغه څه چې لازمه ده دوی ته رسیدگی نه وي شوي. اینترنت به گونه خوب کار نمیکنه. وزارت مخابرات در قسمت هیچ صلاحیت اجرایی نداره. شما با توسط مردم بیکران و غریب معاونه. شمشاد او خلق پنجشنبه مازدیګر 4 او 15 دقیقې. دغه خبرونه تاسو ته د ایکسبول انرژي درنګ لخوا وړاندې کیږي. خوردي ایکسبول انرژي درنګ نه غواړم چې په هغه کلي کې تاسو له هغوی سره له نږدې نه وجنګئ.
له تاسې نه مو غوښتنه دا ده مخکې له دې چې هغه ګیدړان تاسې ته ورغي تاسې هغوی پیدا کړئ ځای یې په ډاګه کړئ او پرېږدئ چې چاره یې زموږ هوایي ځواکونه وي پوه شوې زویه پوه شوم ډګروال صاحب موږ حرکت پیلوو سمه ده خدای مو مل شه ژوندی اوسئ ډګروال صاحب د هوا حالات باید په دقت سره وڅارئ که کوم بدلون راغی بې پیلوټه الوتکې دې وکارول شي سمه ده لورې پوه شوم ډګروال صاحب زه په خپله شوبه کې اوسېږم له ټولو جزیاتو نه باید ما خبر کړي امرم پر څه کېږي دا وخت حیدر چېرته دی څه پوه نه شوم جګړن صاحب حیدر چېرته دی چېرته دی ته څه وایې امره ښه په هغه کې دی چېرته دی امره والله چې یو څوک دی په خوله وهم پوه شوې دننه نه دی دننه دی جګړن صاحب لیونیا په عسکري کې څه نه پوهېږم نشته ها دا ډاله بیخي بل ډول شوې ده امرم پر ځای کېږي ټول راټول که امرم پر ځای کېږي الله الله څه الله الله دوه جګړنان دي څه وکړم یو وی ووایه بل وی ما وایه امرا څه وکړي امرا لیونی شوه صاحب خراب شول مورجانې نور هم شته دا څه وخت پخېږي لږ نورم صبر وکړه الیاسا دا بوی نه دی د جنات بوی دی والا همداسې ده جګړن صاحب مورې په دې کې دې وازده اچولې که نه په دې کې وازده واچوه زه وایم چې په دې کې وازده واچوه خو چاته یې وای ای دلته لکه چې موړ نه شو وازده پکې ما اچوئ هیله کوم والله نه اوري ما پکې هر څه اچولي تاسو کار مه لرئ اوس له موږ سره جنګونه کوي ښځې وازده دې پکې نه ده اچولې ضد مه کوه ته خپل کار ته پام ونیسه سړیه تا پورې سړی لري ها سخته خبره دې وکړه ډېره سخته خبره دې وکړه زه چې څه وایم هغه وکړه دا ځوانان دا عسکر باید وازده وخوري ښځې ساده غوړي مې اچولي وازده واچوه ساده غوړي وازده اهو مور جانې سخته خبره یې وکړه کاکا یاره حیدره ډوډۍ چې وګورې بیا طاقت نشي کولی بوی دې احساس کړ ډوډۍ خوړل خلاص شول لومړی بریدمنې که غواړې نور نو کاکا او ترور نه ستړي کوو همدارنګه د دې کور پیغلې جلۍ ته ووایه چې د پیرې ځای ته دې لاړه شي که نه نو زه هغه ټوټې کوم امرم پر ځای کېږي جګړن صاحب الیاسا وامیرېدل لومړی بریدمنې الیاسا سترګې دې پاکې که بوزوک ملګریه څه خبره ده دلته موږ پسې راځي حیدره یوه ډېره لویه ډله ده ډګروال کوپس همداسې وویل پوه شوم څه کوو تر څو چې مرسته نوي راغلي کلی نشو پرېښودی زه سلچوک او الیاس د هغوی خواته ځو د هغوی ځای په ډاګه کوم هوایي ځواکونو ته خبر ورکوم نور کار هغوی کوي ته له نورو سره همدلته اوسېږه دوه کسان بسنه کوي او بس دي یوازې د هغوی ځای په ډاګه کوو هسې نه موږ ته امر شوه چې مخامخ ورسره مه جنګېږئ نور څه نشو کولی پوه شوم خدای دې له تاسې سره مرسته وکړي ملګریه زموږ له ټولو سره حیدره اتلانو د امر کولو صلاحیت له حیدر سره دی سلچوک الیاس هله ملګرو وامه اورېدل ای والا ګرانې لورې څو بجې شوې ته اوس هم نه یې ویده شوې
د هغوی د اندازې دوام لري بیا نه ویده کېږي. ولې د هغوی خوب نه راځي که څنګه؟ هو راځي خو نه ویده کېږي. نه ویده کېږي ډوډۍ خو یې نه ده خوړلې. آی بله ګوره د دې لپاره چې موږ په راحته ویده شو هغوی ویښ پاتې کېږي. د دې لپاره چې موږ په راحته ویده شو هغوی ویښ پاتې کېږي. هله ویده شه نو. هله ګرانې لورې ویده شه. شپه دې په خیر. دویم بریدمنې اوږې شوې. دوهانه د حرکت مرکز ته مې غواړي څه خبره ده؟ هېڅ خبره نشته. جمال هلته شته که څه خبره وي بیا خبردار کوي. ښه ده سمه ده. څه دي؟ هغې دي خو زه یو څه ووایم. دویم بریدمن د دویم بریدمن څلچوک هم هغې ډېر خوښېږي په والله بالله چې دوهانه اتالان ټول همداسې دي. هغوی څه نه په لږ څه نه مړېږي. هر څه چې مخې ته راشي خوري. دویم بریدمنې ته مه په غوسه کېږه. خو یو څه درته ووایم دویم بریدمنې. ووایه قسم کوم چې د هغوی په منځ کې تر ټولو دروند او عاجز دویم بریدمن څلچوک دی. زه څه وایم پوهېږې دوهانه؟ ووایې. ستا ژبه ډېره اوږده ده پام کوه. امرم پر ځای کېږي دویم بریدمنې. د برید لپاره چمتووالی نیسي جګړن صاحب. راتلونکې په ډېر ښه وخت برخه. کې پرې برابر شو. همداسې دویم بریدمن هوایي ځواکونو سره اړیکه ونیسه. همدا اوس. امر پر ځای کېږي. کارون موږ په دوزخ کې غورځوي. کېدای شي زری واسکټ ته د اړتیا پیدا شي. که زحمت نه وي وروره دا لرې که چې مخه مې وګورم. ښه ده څه پرې وکړم دا لوی پتنوس وخورم. الله الله. آی هغه څه وکړي په لاس کې د پیټه کوي یو لوی پتنوس دی. یعنې تاسې ګوزاره وکړئ هی. عسکر را روان دي قماندانه. را دې شي پرېږده چې راشي. له لیدلو مو مننه. دغه خپرونه تاسې ته د اکسبول انرژي درنګ لخوا وړاندې شوه. خوردي اکسبول انرژي ډرینک. د الله په ټولو آیاتونو دې قسم وي چې بریا ته تر رسېدو پورې دا مبارزه زمونږ لپاره فرض ده. د تېښتې پلان دې نیولی او که نه؟ کله چې سلطان مړ شي تېښتې ته مې څه اړتیا ده؟ وخت یې راورسېده. پایله د